سلام ملګرو، په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست. زموږ ځواک ټي وي چینل ته ښه راغلاست. دا چې ملا برادر او مایک پمپو بیا سره کومې خبرې کړې دي او کوم رازونه دي، په همدې ویډیو کې مې در سره چمتو کړي دي. ویډیو تر پای را سره وګورئ، په ډېر څه به پوه شئ. افغان سوله: ملا برادر له مایک پمپو سره د ویډیويي کنفرانس له لارې خبرې وکړې. د قطر پلازمینه دوحه کې د افغان طالبانو سیاسي دفتر وایي د دې ډلې مرستیال مشر ملا برادر او ورسره پلاوی د امریکایي د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپو په مشرۍ پلاوی سره د ویډیويي کنفرانس له لارې خبرې وکړې. د دې دفتر ویان سهیل شاهین زیاتوي، دواړه لوري د دوحې تړون له مخې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو، د بندیانو پر خلاصون، د افغانانو د خپلمنځي خبرو پر پیلولو او د عملیاتو پر کمښت وغږېدل. ملا برادر اخوند وویل: موږ د بین الافغاني خبرو پیلولو ته ژمن یو، لکه چې مخکې مو هم ویلي، لاکن د بندیانو خلاصون کې ځنډ دا خبرې ځنډولې دي. له بلې خوا سهیل شاهین د ټویټونو جلا لړۍ کې دا هم وایي چې ملا برادر د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان په مشرۍ پلاوي سره په دوحه کې وکتل. دواړو خواو په ایران کې د افغان مهاجرینو پر ستونزو، سرحدي مسلو او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت بین الافغاني خبرو او د افغانستان پر روان وضعیت خبرې وکړې. د ایران تنظیم خبري اژانس هم له طالبانو سره د ښاغلي طاهریان لیدنې په اشارې وایي نوموړي په دې سفر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشرانو سره د بهرنیو ځواکونو پر لاسوهنه او د افغانستان پر وړاندې مسلو خبرې وکړې. د تنظیم په خبره دواړو لوري د تاوتریخوالي پر کمولو د بهرنیو ځواکونو په تیره د امریکا له لاسوهنې پرته د افغانانو د خپلمنځي خبرو پر پیلېدو او د افغانستان او ایران اړوندو ګډو مسلو باندې خبرې وکړې. د تیرې فبرورۍ پر 29مه دوحه کې د طالبانو او امریکا د سولې تړون له مخې افغان حکومت د طالبانو 15,000 او دا ډله د حکومت 1000 بندیان خوشي کوي. حکومت تر اوسه نږدې 4,000 طالب بندیان او دې ډلې هم په سوونو حکومتي بندیان خوشي کړي دي. دا خبرې په داسې مهال کې دي چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد بیا سیمې ته راغلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د رسنیز یادښت له مخې ښاغلی خلیلزاد به په دې لړ کې دوحه، اسلام آباد او تاشکند کې د خپلو کتنې پر مهال پر بین الافغاني خبرو او په ځانګړې توګه د تاوتریخوالي د کمولو او زندانیانو د خلاصون په ملاتړ غوښتنه وکړي. سهیل شاهین د خپلو ټویټونو په لړۍ کې زیاتوي د ملا برادر او مایک پمپو خبرو کې د طالبانو سیاسي دفتر مشر او د دې ډلې مرستیال ملا برادر وویل چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل باید د مهالویش له مخې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم ومنله چې اسلامي امارت په ښارونو او لویو نظامي مرکزو په حملو نه کولو سره د جګړې ګراف ټیټ کړی دی، خو باید د ټولو جهاتونو له مخې د جګړې ګراف نور هم کم شي. د ځواکونو پر وتلو دا خبرې له هغه وروسته دي چې د جون پر 28مه امریکایي رسنیو وویل د دغه هیواد حکومت دې پریکړې ته نږدې شوی چې په مني کې له افغانستانه له 4,000 ډیر سرتیري وباسي. د تیرې فبرورۍ پر 29مه د قطر دوحه کې د امریکا او طالبانو د سولې تړون له مخې امریکا ژمنه کړې چې که طالبان تړون ته ژمن پاتې شي تر راتلونکي اپریل یا 14مې میاشتې پورې به خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي. د تړون له مخې امریکا باید راتلونکي میاشت یا جولای لومړۍ پورې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر له 14,000 نه 8,600 ته ټیټ کړي، خو د دوو امریکایي چارواکو په خبره دوی له نیټې پوره کېدو مخکې د ځواکونو شمیر 8,600 ته ټیټ کړی دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او پینټاګون یا دفاع وزارت کې چارواکو بیا ویلي چې تر 8,600 سرتیرو نورو کمولو په شرایطو پورې تړلي وي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی راپور د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب او تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.